کم خلک چې په ډیپریشن، ټینشن او انزایټي کې وي، زه تاسو ټولو ته دا خبره کوم، دا طریقې بالکل فری دي، هیڅ پیسې نه غواړي. که یو سړی په ډیپریشن یا سټریس کې وي نو بس 3 کارونه دی وکړي. اولې کار، د ټولو نه مخکې ځان په یو کار کې مصروف کا او دومره ځان مصروف کا چې ستا سوچونه صرف د کار سره وي. هره ورځ د خپل کار ښه کولو دپاره پلان جوړ کا، واک وکا، ورزش وکئ، زیاتې اوبه وڅښئ او ډیپ بریتینګ واخلئ، تیزې ساګانې واخلئ. کله چې ټینشن یا بېقراري راشي ډیپ بریتینګ کوه، تیزه ساه اخله، داسې ساه واخلئ لکه چې خپل غم، فرستریشن او ډیپریشن د ځان نه وباسئ. دا ستاسو اولی قدم دی. دویم کار، په هر چا باور مه کوه او خپل پریشانی د چا سره مه شیر کوه. پخوا خلکو ډایري لیکله، د هغې سره به زړه سپکېدو. یو کاغذ او قلم واخلئ، هر څه چې دې په زړه کې دي دا ټول ولیکئ. داسې لیکئ لکه ته چې خپل ډیر نږدې کس سره خبرې کوې. الله خپل دوست جوړ کړئ، داسې محسوس کړئ چې د الله نور تاسو مخې ته دی، تاسو ته سکون درکوي. تر هغې ولیکئ چې زړه مو سپک شي او دننه غم وځي. بیا هغه کاغذ گزار کړئ، ویسېږئ. انشاءالله ډیپریشن به مو ډیر زر ختم شي او د چا سره د خبرو ضرورت به پاتې نشي. دریم کار، د ښو خلکو سره کښېنئ، پاسئ. د هغه ښو خلکو سره چې اخلاق یې ښه وي، مذاقي وي او ښې خبرې کوي. د الله د خلکو په مجلس کې کښېنئ، د الله سره دوستي وکئ. الله تعالی فرمایي که د سپلی تسمه دې هم وشلېږي نو دا به هم زمانه غواړي. که دا 3 کارونه دي په پابندۍ سره وکړه، که هر څومره لوی غم، انزایټي یا ډیپریشن دی وي، انشاءالله اثر به کوي. دا مه وایه چې یو ورځ هم وکړل او څه ونه شول. کم از کم 3 میاشتې دا عمل وکئ. اوبه زیاتې څښئ ځکه چې تیزه ساه اخیستو سره ستونی وچیږي. ورزش کولو سره بدن کې اوبه کمیږي. د اوبو او د جوسو استعمال زیات کړئ. د باډي بلډینګ او د نور غیر ضروري سپلیمنټونو ځان وساتئ. کیلشیم بی کمپلیکس یا نیمکول استعمالولی شئ، خو د ډیپریشن، انزایټي او د ټینشن په وخت کې بې ضرورته دوایانې مه استعمالوئ. ښې خبرې واورئ، د ښو خلکو سره خبرې وکئ، ښه ماحول جوړ کئ او که ممکن وي خپل ماحول بدل کئ. خپل غمونه لیکل شروع کئ او د خلکو سره شکایت کول بند کئ.